د کندهار ښاروالي په رهبرۍ او د ښاري حکومتولي ریاست له لوري د مراجعینو د خدماتو ګرځنده مرکز ترتیب او د درنو ښاریانو لپاره پرانیستل سو. د همدې ګرځنده مرکز له لارې و ټولو ښاریانو ته د کندهار ښاروالۍ د فعالیتونو په اړه عامه پوهاوی، د ښاریانو د شکایتونو اوریدل، د صفایي تادیات او د صنفي جوازونو ترلاسه کولو په اړه معلومات ورکول کیږي. ښاریانو کندهار ښاروالي د خپلو انکشافي کارونو ترڅنګ تل هڅه کوي چې د ښار په بېلابېلو ساحو کې زرغون چاپېریال رامنځته کړي. هر هغه سیمه چې د ښاریانو د تفریح لپاره جوړه شوې ده ځاني او معیاري انکشاف ملاتړ کوو. د ښار پاک ساتل د ټولو ښاریانو ستر مسؤلیت دی. همدارنګه د دې سیار مرکز اساسي اهداف د مراجعینو لیوالتیا، شفافیت او مؤثریت او د عامو هیوادوالو د شکایاتو اوریدل دي. دې موټر څخه زموږ هدف دا دی چې د ښاریانو او د ښاروالۍ ترمنځ چې کوم واټن دی هغه راکم کو، او بل چې هر ښاري که د ناحیې د امیر څخه یا مامور څخه یا رئیس څخه حتی یا ښاروال صاحب څخه شکایت ولري، په سالم ډول باندې د دې شکایت موږ ثبتوو او د کمیټې پورې رسوو. انشاءالله ښاروالي ښه ده، خپل کارونه په مخ وړي. فعلا پیدا دي کارونه ورسره شروع کړي دي، څه نه څه په سړکانو کې دي اخته دي، خو بیا هم که کومک وکړي د دغه اوبو په خاطر باندې موږ ته اسانتیاوې راوستلي دي. ښاروالۍ څخه ډېر خوشحاله یو. وروره ښه مشکل نشته، هر شی په وخت باندې دی. موږ ډېر باندې خوشحاله یو. په ښار کې روان پرمختګونه تاسو ټول مشاهده کولی شئ. دا ټول ستاسو درنو ښاریانو په پیسو څخه محصول بند جوړېږي او